11 اکتوبر تبا د پښتنو قومي عدالت لګاو او ټول پښتون ولس به څپړې به څوک نه وایي غم دی د ټول پښتون ولس نماینده خلک به د ملنګ په شان کلی کلی ته ننوځو هغو ته به په خپل لاسونو دعوت ورکو جولې به ورته وچوو چې کام غر کېږي راووځه خو بیا طریقه درته ښایم چې هلته به څنګه وي یو لوی میدان چې په هغه کې 40 زره دا نماینده خلک ځایېدلی شي دا به کېنوو بیا به یو سکرین ورته ولګوو د پښتون وطن چې څومره هم ظلم پې شوی دی دروغ نه رښتونی هغه به ټول ورته بیان کړو څومره وسایل یې دي او څومره یې ځنه وخوړل او څومره خوري دا به ټول په دې سکرین ټولو ته ور ووینو څومره یې خلک شهیدان شول څومره یې ورک دي او څومره نوې منصوبې دي دا به ورته وښیو چې څومره هم مسایل دي دا به دوی ټول په خپلو سترګو وویني هلته بیا به موږ ممکنه هر څه کېدلی شي دغې تجویزونه ورکړو بیا به څه وي نه ډایرکټ فیصله به نه وي خبره به زما په خوښه نه کېږي جرګې داسې نه وي چې ته وایې پلانکی د خبره وکړي نه 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 بیا به دغه لوی میدان پر شا واړه واړه کیمپونه لګېدلي په یوه ویه لیکلي وي چې شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان سوات سوابې شانګلا بټاګرام پلان داسې د سوات نه تر کویټې پره د یو سلې به خپل ټینټ لګېدلی وي چې کله ټول خبره واروي د هرې ضلع مشران به خپل ټینټ ته لاړ شي بیا به یوه ورځ دوی هلته خپل سره وغږېږي زمونږ په خوښه نه د دوی په خوښه به یو سړی وټاکي خو اختیار به په قرآن قسم ټول مشران وخوري چې زمونږ اختیار دی او ټول مشران به هم دا په قرآن قسم ورته خورو هلته قرآن به پروت وي چې مونږ به نه دوکه کوو نه به خرڅېږو نه به ډیل کوو خو دا ټول ولسونه به هم خوري چې مونږ به هم ورسره وو بیا چې هر یو هلته مشوره او خبره وکړي دوی به واپس راشي دا د هرې ضلع او سیاسي پارټۍ د وکیلانو د تنظیمونو د طالب علمانو چې څومره هم په یونیورسټۍ کې صدران دي هغه داسې زموږ علما داسې زموږ قومي مشران د دغه دا نماینده خلک چې څومره راووځي هغه به بیا سایډ ته کښېني خبره به وکړي هلته به بیا د دغې وطن متعلق اعلامیې نجرې کوي وچه کلکه فیصله به پښتانه وکړي او دا کام به بیا پر شا ولاړ وي بیا یې په تاریخ کې تاسو وګورئ چې د احمدشاه بابا تاریخ ژوندی کېږي که نه دا یې حل دی آیا تاسو ته دا منظوره ده دا خبره لاس پورته